بسم الله الرحمن الرحيم. ناقص یایی اسباب ضرب یضرب الرمي تیر انداختن. د ناقصو ابواب ذکر کېدل. نو اول علامه صاحب د ناقص واوی باب ذکر که د باب نصرا ینصر څخه د هغه څخه د فارغېدلو پس اوس درته علامه صاحب د ناقص یایی گردان ذکر کوي د باب ضربه یضرب څخه. نو فرمای ناقص یایی اسباب ضربه یضرب الرمي تیر انداختن. مقصد د علامه صاحب د دې عبارت نه واخله تر را روان اثبات فعل ماضی معروف پورې درې خبرې بیانول دي، درې خبرې ذکر کول دي. اول نمبر خبره د ناقص یایی صرف صغیر به درته ذکر کی د باب ضربه یضرب څخه. دوهم نمبر خبره د یو اعتراض جواب به ذکر کی. دریم نمبر خبره د اسم ظرف، اسم آلی او د اسم تفضیل د بعضو صیغو تعلیلات به ذکر کی. نو نننی سبق مشتمل په دغه درې خبرو باندې دی. اول نمبر خبره به څه ذکر کی؟ اول نمبر خبره به دا درته ذکر کی چې د ناقص یایی صرف صغیر به درته ذکر کی د باب ضربه یضربونه. نو دا اول نمبر خبره علامه صاحب ذکر کوي په دې عبارت سره ناقص یایی اسباب ضربه یضربو گردان او صرف صغیر د ناقص یایی د باب ضربه یضربونه الرمي تیر انداختن په معنا د غشي وشتلو سره. رما يرمي رميا فهو رام ورمي يرمى رميا فهو مرمي. الأمر منه يرمي والنهي عنه لا ترمي. الظرف منه مرما والآلة منه مرما مرمات مرماء وتسنيتهما مرميان ومرميان والجمع منهما مرام ومرامي. وأفعل التبذير منه أرمى والمؤنث منه رميا وتسنيتهما أرميان ورميان والجمع منهما أرام وأرمون ورما ورميات. ظرف أزين باب باوصف كسر عين مضارع مفتوح العين أمدا. دوهم نمبر خبره سوا دوهم نمبر خبره ماری علامه صاحب د اعتراض جواب به درته ذکر کی. نو دا دوهم نمبر خبره چې د اعتراض جواب د علامه صاحب په دې عبارت سره ذکر کوي. ظرف ازین باب با وصف کسر عین مضارع. اعتراض دا دی چې د دې رما یرمی باب مضارع معلوم مکسور العین ده او منگ مخی د اسم ظرف په قانون کې ویلیو چې د مکسور العین مضارعنا اسم ظرف دا هم مکسور العین راځي، لیکن د دینا اسم ظرف مفتوح العین راغلی دی، مکسور العین نه دی راغلی، یعنی د مفعلن په وزن راغلی دی. دا ولی په اعتراض پوه شو. اعتراض څه دی؟ اعتراض دا دی چې د دې رما یرمی باب مضارع معلوم مکسور العین ده او د مکسور العین نه اسم ظرف مکسور العین راځي، لیکن د دینا اسم ظرف مفتوح العین راغلی دی، مکسور العین د قانون موافق نه دی راغلی. دا ولی نو د دې اعتراض جواب علامه صاحب ذکر کوي په دې عبارت سره چې ظرف ازین باب با وصف کسر. نو علامه صاحب فرمای چې د دې باب مضارع معلوم مکسور العین ده، لیکن
د دې باوجود هم د دې نه اسم ظرف مفتوح العین راځي. دا ځکه چې دا باب ناقص دی او موږ مخکې د اسم ظرف په قانون کې ویلي وو چې د ناقصو نه اسم ظرف دا مطلقاً مفتوح العین راځي، د مفعلون په وزن باندې راځي. د مطلقاً مطلب دا دی که مضارع مفتوح العین وي، که مضموم العین وي د ناقصو، او که مکسور العین وي. نو د دې درې واړو نه اسم ظرف چې دی مفتوح العین راځي، د مفعلون په وزن باندې راځي. دا د مطلقاً مطلب. په جواب پوه شولې؟ جواب دا دی علامه صاحب فرمایي چې د دې باب یعنی د دې رما یرمی باب مضارع معلوم مکسور العین ده، لیکن د دې باوجود هم د دې نه اسم ظرف مفتوح العین راځي. دا ځکه ترېنه راځي چې دا باب ناقص دی. دا رما یرمی دا څه شی دی؟ ناقص باب دی. او موږ مخکې د اسم ظرف په قانون کې دا خبره کړې وه چې د ناقصو څخه اسم ظرف مطلقاً مفتوح العین راځي. د ناقصو نه اسم ظرف مطلقاً څه راځي؟ مفتوح العین. نو ګورئ دې دوهم نمبر خبرې ته علامه صاحب د دې اعتراض جواب ذکر کوي. ظرف عظیم باب، د دې باب اسم ظرف با وصف کسر عین مضارع، د مضارع معلوم د مکسور العین کېدلو باوجود معنا د آخر نه کومه. با وصف کسر عین مضارع، د مضارع معلوم د مکسور العین کېدلو باوجود مفتوح العین امدا اسم ظرف مفتوح العین راغلی دی. بقاعده دا د هغې قاعدې د وجې نه کېنویشتیم چې مونږ لیکلې ده چې قاعده د اسم ظرفو ده کې از ناقص مطلقاً چې د ناقصو څخه مطلقاً ظرف مفتوح العین آیه د اسم ظرف دا مفتوح العین راځي. چې د ناقصو نه مطلقاً اسم ظرف دا څه راځي؟ مفتوح العین راځي. مطلقاً مطلب څه دی؟ مطلقاً مطلب دا دی که مضارع معلوم دا د ناقصو مفتوح العین وي، که مضموم العین وي، که مکسور العین وي. د دې درې واړو نه اسم ظرف دا په مفتوح العین راځي، په وزن د مفعلون راځي. ویای آن الف شده به سبب اجتماع ساکنین با تنوین افتاده. دریم نمبر خبره څه وه پرن سبا؟ معنی دریم نمبر خبره به درته علامه صاحب د اسم ظرف او اسم اعلی او د اسم تبذیل د بعضی صیغو تعلیلات ذکر کی. نو دا دریم نمبر خبره اوس علامه صاحب ذکر کوي په د عبارت سره ویای آن الف شده به سبب اجتماع ساکنین با تنوین افتاده. د هرې صیغې تعلیل چې مو کوو لاندې به وایو داسې مخکې به ځو. علامه صاحب فرمایي چې دا مرمن اسم ظرف صیغه چې ده دا په اصل کې مرمیون دی. مرمن اصل کې څنګه دی؟ مرمیون. په دې کې د قال باع قانون ولګېده، یا متحرک و ما قبل مفتوح. نو د قال باع قانون د وجې نه یا بدله په الف سره شوله، چې یا بدله په الف سره شوله بیا اجتماع ساکنین راغی په منځ د الف او د تنوین کې. ځکه مرمان دی جوړ شو. تنوین مخکې مونږ ویلي دي چې نون ساکن ته ویلې کېږي. چې اجتماع ساکنین راغی نو الف حذف کړلی شو. چې الف حذف کړلی شو نو څه ترې جوړ شو؟ مرمن. او همدغه شان صیغه د اسم اعلی مرمن هم ده. مرمن دا په اصل کې مرمیون و. همدغه قال باع قانون پکې ولګېد، یا متحرک و ما قبل مفتوح. نو یا بدله په الف سره شو، بیا اجتماع ساکنین راغی. د الف او د تنوین په منځ کې الف حذف شو او تنوین میم ته ورکړلی شو. نو څه جوړ شو؟ مرمن. ګورئ
و یای ان الف شده او یا د دغه اسم ظرف چې میرمن دی مرمن دی په اصل کې مرمیون و نو دغه یا د دې اسم ظرف بدله په الف سره شوله بسبب اجتماع ساکنین با تنوین سره د اجتماع ساکنین د راتللو د وجې نه افتاده د الف وغورځېده و همچنین در میرمن اعلی او همدقه شانتې په میرمن اسم اعلی کې چې دی هم تعلیل شوی دی و بوقت عدم تنوین الف باقی ماند چون المرما و مرماکم علامه صاحب فرمایي چې په دغه دوه صیغو چې یو مرمن د اسم ظرف صیغه ده دوهمه میرمن د اسم اعلی صیغه ده په دې دوو صیغو چې کله تنوین نو راغلی تنوین په څو نو راغلی نو په هغه وخت کې به د دې دواړو صیغو په آخر کې الف باقی پاتې کېږي الف به څه وي باقي الف به نشي حذف کولی ولې به نشي حذف کولی ځکه چې تنوین نه بیا اجتماع ساکنین نه راځي د الف د حذف کېدلو چې کوم سبب و چې اجتماع ساکنینو هغه نه راځي نه پاتې کېږي باقي چې هغه نه راځي نو الف به واپس څه کولی شي راوړلی شي الف به باقي پاتې وي په دې خبره پوه شوئ کله چې په دې دوو صیغو باندې په میرمن او مرمن په دې دواړو باندې تنوین نه وي راغلی تنوین یا د الف لام د وجې نه وي راغلی یا د اضافت د وجې نه چې بلې کلمې ته اضافت شوی وي نو په دې وخت کې به د دې دواړو صیغو په آخر کې دغه الف باقي پاتې کېږي الف به واپس راوړلی شي الف به نشي حذف کولی لنډ مطلب ده و به وقت عدم تنوین په وقت د نشوالي د تنوین کې په دې دوو صیغو کې چې کله تنوین نه وي الف باقي معنی د الف باقي پاتې کېږي دا نه حذف کېږي ولې ځکه د حذف کېدلو چې کوم سبب و چې هغه اجتماع ساکنین دی هغه باقي پاتې نه دی چون المرما لک المرما و مرماکم المرما د الف لام مثال چې الف لام د وجې نه تنوین نه دی راغلی او مرماکم د اضافت مثال چې د اضافت د وجې نه تنوین نه دی راغلی نو په دواړو کې آخر کې الف ذکر دی مرامن جمع ظرف و ارامن جمع تبذیل کې در اصل مرامیون بودا با اعمال قاعده 25 مرامن و ارامن شده علامه صاحب فرمایي مرامن چې دا جمع د اسم ظرف ده او دارنګې ارامن چې دا جمع د اسم تبذیل ده نو د مرامن اصل مرامی یو او د ارامن اصل ارامی یو په دې دواړو صیغو کې په مرامی یو او په ارامی یو په دې دواړو صیغو کې د 25 نمبر قانون دوهم جز لګېدلی دی دوهم صورت لګېدلی دی د څوم نمبر قانون د 25 نمبر قانون دوهم جز او دوهم صورت لګېدلی دی چې دوهم جز او دوهم صورت یې څه شی و هغه دا و چې موږ ویلي و قانون کې چې دا فاعلو یا مفاعلو وغیره په آخر کې چې کله یا راغلی وي نو دغه یا کله چې په دې باندې الف لام نوي راغلی یا اضافت نوي شوی نو دغه یا به حذف کولی شي او عین کلمې ته به تنوین ورکولی شي نو مرامیو ارامیو د دې په آخر کې یا راغلی ده مخکې ته کسره وه نو یا چې دی د دې 25 نمبر قانون د وجې نه حذف کړی شوله ځکه په دې الف لام نه دی راغلی او نه اضافت شوی دی حذف کړی شوله یا او تنوین چې دی عین کلمې ته تنوین ورکړی شو چې دلته میم دی نو د ارامیونه ارامین جوړ شو او د مرامیونه مرامین جوړ شو دې پوه شوئ ګورئ ورته مرامین جمع ظرف چې دا جمع د ظرف دا و ارامین او ارامین جمع تبذیل چې دا جمع د تبذیل دا کې در اصل مرامی یو بود چې دا مرامین په اصل کې مرامی یو او ارامین په اصل کې څنګه ارامی با اعمال قاعده 25 د 25 نمبر قانون د جاری کولو نه پس مرامین و ارامین شده مرامین او ارامین شو څه رقم جاری شو مې درته ویلي
چې یا مو د دې 25 نمبر د قانون 2 جز د وجې نه حذف کړل ځکه الف لام او هغه پې الف لام هم پې نه دی راغلی اضافت هم نه دی شوی نو یا حذف کړلی شو او عین کلمې ته څه ورکړلی شو تنوین در ارما یا با قاعده هفتم الف شو ده په ارما چې دا واحد مذکر اسم تفضیل صیغه ده په اصل کې ارما یو نو په دې کې هم قال با قانون لګېدلی د قال با قانون د وجې نه یا بدله په چا سره شوه الف سره شوله نو د ارما یو نه ارما جوړ شو در ارما په ارما کې یا چې دی بقاعده هفتم دوم نمبر قانون د وجې نه الف شوده بدله په الف سره شوله رمیا مؤنث و هر دو تسنیه بر اصل آن و همچنین رمیاتون علامه سے فرمائی رمیا واحد مؤنث اسم تبذیل صیغه دارنګې د اسم تبذیل مذکر د تسنیه صیغه او دارنګې د اسم تبذیل د مؤنث تسنیه صیغه ارمیانې او رمیانې او دارنګې ورسره د جمع مؤنث اسم تبذیل صیغه چې رمیاتون دی په دې څلور صیغو کې څه تعلیل نه دی شوی دا څلور واړه صیغې په خپل اصل باندې دي څلور واړه صیغې څه دي په خپل اصل باندې رمیا صیغه رمیا مؤنث رمیا واحد مؤنث صیغه و هر دو تسنیه او دواړه د تسنیه صیغې چې یو هغه د اسم تبذیل مذکر او دوهمه د اسم تبذیل مؤنث صیغه ارمیان او رمیان بر اصل آن په خپل اصل باندې دي و همچنین او همدغه شان رمیاتون دا هم په خپل اصل باندې دی په دې کې تعلیل نه دی شوی خو دلته یو اعتراض راځي اعتراض دا دی چې په رمیانې او رمیاتون کې د دې اتم نمبر قانون او قاعدې د وجې نه د یا حرکت ما قبل ته نقل کولو سره د یا په الف سره ولې بدله نه کړی شوله اتم نمبر قانون پکې لګېږي نو په دې رمیانې او رمیاتون کې اتم نمبر قانون ولې ونه لګولی شو نو د دې جواب دا دی چې دا قاعده په هغه واو او یا کې جاری کېږي چې هغه په عین کلمې کې وي او په دې دواړو صیغو کې دا یا چې دا په لام کلمې کې واقع ده لام کلمې کې راغلی ده په عین کلمې کې نه ده راغلی خو په دې رمیانې او رمیاتون په دې کې چې دی د حبلیانې او حبلیاتون والا قاعده څه ده لګېدلې ده هغه پکې لګېږي پوه شو الف زایده بدله شوې په چا سره ده یا سره ده در رومن جمع تکسیر رمیا یا الف شده رومن چې دا جمع تکسیر د رمیا ده دا رومن په اصل کې د اسم تبذیل صیغه ده دا رومن په اصل کې رومایون و په دې کې چې د قال با قانون لګېدلی دی یا متحرک و ما قبل مفتوح و نو د دې قال با قانون د وجې نه یا بدله په الف سره شوله بیا دغه الف چې دی د اجتماع ساکنین د وجې نه حذف کړی شو نو څه ترې جوړ شو رومن نو دا ذکر کوي علامه صاحب د رومن په رومن کې جمع تکسیر رمیا چې دا جمع تکسیر د رمیا ده یا الف شده د قال با قانون د وجې نه یا بدله په الف سره شوله به اجتماع ساکنین با تنوین بیا د تنوین سره د اجتماع ساکنین د راتللو د وجې نه افتاده دغه الف حذف شو الف څه کړی شو حذف کړی شو الف حذف شو نننی سبق دا مشتمل په درې خبرو باندې اول نمبر خبره یې درته د ناقص یایي څخه د ضربه ضربو گردان ذکر کړ دوهم نمبر خبره د یو اعتراض جواب یې درته ذکر کړ او دریم نمبر خبره د اسم ظرف اسم عالی او اسم تبذیل د بعضې صیغو تعلیلات ذکر کړ